صدر صاحب په اجازت باندې د نظم نه مخکې یو دوه شعرونه ویم چې زما سړکونه ایرپورټونه واډې نه دي پکار زما سړکونه ایرپورټونه واډې نه دي پکار ماله د امن ډک ګودر او مازیګر جوړ کړي او زما لاس نه رسي لا ځکه چې زه وړوکی یم زما لاس نه رسي لا ځکه چې زه وړوکی یم غټو لاسونو ته مې سوال د پېښور جوړ کړي مننه جي زما سړکونه ایرپورټونه واډې نه دي پکار ماله د امن ډک ګودر او مازیګر جوړ کړي زما لاس نه رسي لا ځکه چې زه وړوکی یم غټو لاسونو ته مې سوال د پېښور جوړ کړي دغه نظم ویم چې د هغې سرخط دی مور زه چې به کله هم د کوره وتم په دې خبره عادت شوی ومه زه چې به کله هم د کوره وتم په دې خبره عادت شوی ومه ما به مې مور ته ویل چې ای مورې د پلاني کار په تکلو وتمه مور به مې ماته مخامخ ودرېده راته به ویل بچیه زه بچیه خو خدای دې کور ته روغ او جوړ راوله مور به مې ماته مخامخ ودرېده راته به ویل بچیه زه بچیه خو خدای دې کور ته روغ او جوړ راوله زه اوس هم عادت یم د دې خبرې زه اوس هم عادت یم د دې خبرې زه چې د کوره چېرته ښار ته ځمه زه د کمرې په لوري ودرېږمه او بیا په بیرته دا آواز وکړمه د پلاني کار په تکلو وتمه زه اوس هم عادت یم د دې خبرې زه چې د کوره چېرته ښار ته ځمه زه د کمرې په لوري ودرېږمه او بیا په بیرته دا آواز وکړمه د پلاني کار په تکلو وتمه ما ته واپس څوک اواز را نه کړي زه حیرانه ولاړ پاتې شمه په دواړو سترګو باندې لاس کېږدمه غلی د کور نه رابهر شمه زه بیا ښه په چغو چغو وژاړمه مور ته په ډېرو دعاګانو سر شم دغه ټپه راته رایاده شي چې خدای هېڅ څوک بې موره مه کړې په ورکوټوالي باندې خاورې ایرې شي نه ډېره زیاته مننه کوم